څنګه کولای شو چې په یو چا خپله خبره ومنو؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د دې ویډیو په کتو سره به تاسې وکولای شئ چې خپله خبره په نورو ومنئ. په دې ویډیو کې موږ تاسې ته داسې اصولو په اړه معلومات درکوو که چیرې عملي یې کړئ نو هر څوک به له تاسو سره وي، هره خبره به مو مني، او که چیرې عملي نه کړئ نو تنها به پاتې شئ. دوستانو د یو شخص ډېر شیان خوښیږي، مثلا چارمغز، هندواڼه، انار او داسې نور، خو کله چې دغه شخص ماهیانو نیولو لپاره ځي نو دوی د دې په اړه فکر نه کوي چې د ده څه خوښیږي، بلکې د دې په اړه فکر کوي چې د ماهي څه خوښیږي. د ماهیانو د نیولو لپاره د خپلې خوښې خواړه نه بلکې د ماهي د خوښې خواړه چې چمجي دي په چنګک کیږدي تر څو ماهیان پرې ونیسي. خو کله چې موږ غواړو چې انسانان تر خپلې ادارې لاندې راولو او خپلې خبرې پرې ومنو نو زموږ عقل ولې کار نه کوي؟ زما خبره په غور سره واورئ چې هیڅوک هم د چا خبره په اسانۍ نه مني، او که غواړئ چې خپله خبره په هغوی ومنئ نو د خبرو پر وخت د هغه خبرو ته دقیق غوږ ونیسئ او باید د هغو په ضرورتونو خبر شئ. داسې نه چې تا خپلې خبرې کلکې نیولې وي او د هغه خبرې نه اورې. باید پوه شئ چې هغه څه غواړي. که غواړئ چې خپله خبره په هغوی ومنئ نو دا اصول یاد لرئ. زه تاسو ته یو مثال وړاندې کوم. مثلا ستاسو یو 18 کلن زوی یا ورور ده، هغه په سګرټو شروع کړی او تاسو غواړئ چې هغه سګرټ پرېږدي، نو تاسو به څه کوئ؟ ورته وایئ چې زه غواړم ته سګرټ پرېږدې. نو آیا هغه به ستا خبره ومني؟ سګرټ به پرېږدي؟ ته چې څه غواړې هغه خبره به هېڅکله ونه مني. په یاد ولرئ چې همیشه انسانان هغه خبره مني چې خپله یې غواړي. نو تاسې به یو پلان طرحه کوئ چې دی څه غواړي. مثلا هغه د کرکټ شوقي ده او د کرکټ په لوبو کې هم شرکت کوي. هغه ته ووایه که چیرې ته سګرټ پرېنږدې نو تا به د کرکټ ټیم نه وباسي، ځکه چې هر کله ته منډې وهې ستا ساه به بندېږي، نو ښه لوبه به نشي کولی، د ستړیا احساس به کوې، نو هغوی به تا له لوبډلې وباسي. نو تا ته پکار ده چې سګرټ پرېږدې، نو هغه به ستا خبره حتما ومني او سګرټ به پرېږدي. په یاد ولرئ چې ستا زوی، ورور، پلار سره ستا لپاره لیوالتیا نشته. هر یو د ځان سره لیوالتیا لري او ځان یې خوښیږي. د وروستۍ پیړۍ تر ټولو شتمن شخص انډریو کارنګي یو شتمن شخص و. هغه یوه خوښینه وه چې 2 زامن یې لرل او دواړه په ښار کې مسافر و. په خپلو کارونو کې ډېر مصروف و. د خپلې کورنۍ خط ته به یې د ځواب لپاره وخت نه لره. نو مور یې ډېره خفه او پریشانه وه. انډریو کارنګي ورته وویل چې زه یو لیک ورته لیکم، ته به وګورې هغه لیک ته به حتما جواب ورکوي. د هلکانو مور ورته وویل چې هیڅ امکان نه لري، زه یې مور یم ما ته جواب نه راکوي، ستا لیک به څه جواب کړي. انډریو ورسره شرط کېښود، ویې ویل چې حتما به جواب ورکوي. انډریو ورته یو ساده خط ولیکه، د هغوی د احوال پوښتنه یې وکړه او د خط په پای کې ورته وویل چې د خط پاکټ کې مې 40 ډالره ایښي، هغه هم در سره واخلئ، مصرف یې کړئ. په هغه وخت کې 40 ډالره ډېرې روپۍ وې. کله چې هغوی ته خط ورسېد ګوري چې د خط په پاکټ کې روپۍ نشته، نو بیرته یې د خط په جواب کې ولیکل: هیله یم چې تاسو انډریو او زموږ مورجانه به ښه وي، موږ هم ښه یو. تاسو خط لیکلی و چې د خط پاکټ کې 40 ډالر دي، خو د خط پاکټ کې نه و. تاسو احوال واخلئ، ویې ګورئ چې پیسې ولې د پاکټ نه ورکې شوې. انډریو خپلې خوښینې ته وویل: وګوره شرط مې وګاټه، د هغوی ځواب راغی. نو د نورو ضرورتونو ته کتل پکار دي چې نور څه غواړي. انډریو په خط کې ونه لیکل چې تاسو ښه انسانان شئ، د مور خط ته مو ځواب ورکړئ. هغه یوازې خط په آخر کې د هغوی د پیدې خبره لیکلې وه، ځکه یې جواب ورکړ. یو بل مثال د اډل کارنګي تاسو ته وړاندې کوم. هغه یو ښه لیکوال و. هغه به د هر کال اخرو ورځو کې د یو هوټل په تالار کې خلکو ته لیکچر ورکاوه. یو ځل هغه ته وویل شول چې هغه به د هوټل 3 چنده کرایه ورکوي، په داسې حال کې چې ډیل کارنګي خپل ټولو مراجعینو نه پیسونه هم اخیستي وو. ډیل کارنګي نشي کولی چې دومره ډیره کرایه ورکړي. ډیل د دې په ځای چې د هوټل د منیجر سره جنجال وکړي، هغه سره یې وکتل. یو کاغذ را واخیست، یو طرف ته پیدا او بل طرف ته تاوان ولیکه. منیجر ته یې وویل که چیرې زه له دې ځایه لاړ شم نو کیدای شي دا تالار د نڅا لپاره په کرایه ورکړې. په لومړیو کې به کرایه درکړي، خو وروسته به دې کرایه نشي درکولی ځکه چې زیاته، نو مجبوره به شي چې کرایه کمه کړې. د هوټل د مشهورولو لپاره به په اخبارونو کې په اعلاناتو پیسې هم ورکړې چې دا ستا لپاره تاوان ده. ډیل وویل که چیرې زه دلته پاتې شم نو باسواده خلک به ستا هوټل ته راشي. که 15,000 ډالر په اعلانونو ولګوې دومره خلک به درته رانشي څومره چې زما لیکچر لپاره راځي. ډیل کارنګي کاغذ د هوټل منیجر ته ورکړ او ورته یې وویل چې فیصله ستا په لاس کې ده. نو د هوټل منیجر خپله پیدا نظر کې ونیوله او ډیل یې پرېښود، په لږه اندازه کرایه یې پرې زیاته کړه. بله کیسه د وړوکي ماشوم ده، هغه به خوراک سم نه کاوه. پلار به یې ورته وویل چې شیدې وڅښه، ډوډۍ وخوره، خو ده به نه خوړله، یوازې به یې چاکلیټ او شیریني خوړله. پلار یې د عامو خلکو په څېر هغه ته په غوسه کېده او کله به یې زارۍ ورته کوله چې ډوډۍ وخوري، خو
زوی خبره نه منله. بیا یې پلار د پلان نه کار واخیست. د دوی په ګاونډیانو کې یو هلک و چې د زوی نه کوي او 2 کاله عمر ترې زیات و. هغه به هر وخت د ده له زوی سره جنګ کاوه چې زوی یې ډېره کرکه ترې کوله. پلار یې خپل زوی ته وویل چې ډوډۍ وخوره، شیدې هم وڅښه چې قوي شي، او د خپل ګاونډي زوی چاپه کړې. هغه وګوره مختلف قسم خوراکونه کوي چې قوي ده او ته یې نه کوي نو کمزوره یې. په زوی د پلار دې خبرو ډېر تاثیر وکړ. هغه خوراک شروع کړ، هر څه یې په مخه راتلل ویې خوړل. پلار یې وایي چې زوی به مو دومره زیاته ډوډۍ خوړله چې ورته ویل به مو زویه لږ ګزاره کوه، کمه خوره. په دې ویډیو کې چې کومه خبره چې موږ تاسو ته در زده کړه هغه دا ده چې په خلکو کې د خبرې منلو یوه طریقه ده، هغه دا ده چې د مقابل شخص د پیدې خبره وکړه، ستا هره خبره به مني. دا خبره یاد ساتئ چې د ماهي نیولو لپاره د هغه د خوښې خواړه په چنګه کې کېږدئ، نو ماهي به دې په اسانۍ لاسته راشي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي، د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. دغه ویډیو مو له ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.